رسول الله صلی الله علیه وسلم لا الله ډېر لوی شان ورکړی دی او لوی شان ادا ده چې د حضور پاک بیبیانې هغې ته امهات المؤمنین وایي. قرآن کې الله فرمایي چې ازواجه امهاتهم. د دې یو ټکي خبره درته کوم. د رسول الله مبارک بیبیانې د امت میندې دي او د امت میندې ولې دي؟ دا نه چې امت د دوی نه پیدا دی، داسې نه ده. مور بنده قدر کوي، احترام کوي، دارنګې به د پیغمبر د بیبیانو قدر کوي، احترام به کوي. د مور خلق عزت کوي، د دې به عزت کوي. د مور په سر خلق د حیالو پټا چي دا اسم پاک دامن او حیانا کی دي چې وسط کېږي خېګړه وکي. د مور خلق کل نظر باندې نظر کوي، په بد نظر وته نه ګوري، دې ته په ښه نظر ګوري. دا صحابه ته الله پاک اعلان وکړ، ځکه چې دا بیبیان د صحابه په زمانہ کې وي او د صحابو نه پس د تابعین دور کې موجوده وي. دا مطلب نه دی چې دا د مسلمانانو یقیني مور ده. یقیني مور ته خو قتل جیز دی، دوی ته قتل منع دی. اللہ قرآن شریف کے بل ځای فرمائی یا ایوہ النبی قل لازواجک و بناتکا ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اے پیغمبر خپلو بیبیانو تا دی وایا، ګوره د بیبیانو ذکر راغی، او لونو تا وایا او د مسلمانانو خزو تا وایا چې دی پردے کوي. او پرده داسې نه د جلابیبهن یدنین پزان پړونه کوي، پورقې پسرای. نو مور خو د زوی نه بورقه نه پسرای، مور خو د زوی په مخ کې پړونه نه پسرای. نو حقیقی مور نه ده. که حقیقی مور وي نو بیا به ورته دا جلباب او د پړونې ذکر نه کېده چې پړونې پسروا د امت په مخ کې. حقیقی مور نه ده. که حقیقی مور وي د دې لونو سره به بیا نکاح ول جایز وا. د مور لور سره خو څوک نکاح نه کوي، د بیبي خدیجه لونو سره خو صحابه نکاح کړی ده. نو د مسلمانانو میندې دي، داسې میندې نه لکه زموږ چې خپل میندې دي، د عزت توجه نه. الله فرمایي ولا تنکحوا من بعده ازواجه ابدا، چې د پیغمبر نه پس به د پیغمبر بیبیانو سره نکاح نه کوي. یو انسان چې وفات شي نو د هغې ښځه خو د عدت نه پس بل چا سره نکاح کولی شي، لیکن د پیغمبر د بیبیانې د عزت په توګه او د احترام او د توقیر په بنیاد دا میندې دي. عزت به کې په نکاح کې به هم نه داخله، په دې نکاح ممنوع ده. په دې ټولو بیبیانو کې د ټولو نه لومبۍ بیبي حضرت خدیجه رضی اللہ تعالی عنہا دا په مکه مکرمه کې اوسېده او د ډېر مالدار کورنۍ سره تعلق. د پلار نوم خویلد و، د نیکه نوم اسد و، خدیجه بنت خویلد ابن اسد. او پلار ډېر مالدار انسانو، تاجر و پلار تجارت به کو، ډېر مالدار و. تاریخ کې وګورئ دا چې ماشوم هم لویه شوې ده نو ډېر په نعمتونو کې لویه شوې ده، مالدار کورنۍ کې لویه شوې ده. او پلار به ډېر عزت کو، احترام به کو. د دې ځکه دا لا ماشوم و چې دې کې هوښیارتوب پروت و. هغه وخت کې چې کوم سبق و خلکو به خط زده کو، خط و کتابت به زده کو، هغه ورته زده و، ماشوم او دې زده کړی. پورا خط و کتابت چې زده کوي څوک، دې نه تاسو اندازه ولګوئ چې دا د داسې کورنۍ سره و چې کورنۍ سے شال بشال خلک نو په خط و کتابت دا پوهېده، په حساب کتاب پوهېده، په لیکلو باندې دا پوهېده. د لا ماشوم و چې دا څیزونه زده کړي وو.
او د پلار او د مور ته ډیره زیاته ګرانه وو، ډیره په نیازبینتوب د مور او پلار سره د خپل ژوند تیر کړی. او بیا چې کله پلار وفات شو نو د پلار تجارت کې لوی حصہ یې سنبال کړه، غټ تجارت پې کو. د حضور پاک نمخ کې دا وعده شوی دا او چې پچا باندې وعده وا ابو حاله به وته وي، داغه نه دو بچی پیدا شوی، یو ته به حاله وي بل ته هند. دا دواړه خدای پاک روس مسلمانان کړی دي. نور بچی مو نور واړه مو خوغه د جاهلیت په زمانہ کې مړ دي، خو بهر کې مالدار دومره و تاسو اندازه ولګوي چې د ټولي مکه د تجارت قافله بچتتلا، نو د ټولي مکه د خلکو چې بسمره سامان او د غیب پنیمه برابر بر دیو، دومره مالدار خزا او سخی خزا مو. تاریخ کې راځي چې خپل چې څومره رشتہ داران وغي سره به امداد کاو، او چې په مکه کې به کوم غریبانان او کونډه او مسکینان بو نو دې باغې سره باقاعده امداد کاو، په خپل بچو به لګاو، په غریبانانو به لګاو، مال به خلکو لور کو په تجارت باندې چې زما د مال یو سیده کا خاوند دې مړ شوی او خيار خزم حشت خزم او خيار خزم. د حضور پاک مبارک د صداقت او د امانت خو په مکه کې چرچا شو چې صادق او امین دی. نو حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها ته چوي چې مکه کې محمد خو ته پیژنې، خو مشهور انسان ولکو صلی الله علیه وسلم، او خيارم دی، قابلم دی، او ډیر رښتونیم دی، امانتګرم دی. نو چې د اعمال نور خلق لورکه دل ورکه چې دی په تجارت دلیوس دی بدن رواني باندې کوي، دی بدل خګټاو کی. نو حضور پاک سره خبر او کړو، نبی علیہ السلام د خپل ترغه وخت کې ابو طالب جام دیو هغه سره مشوره وکړه، هغه بالکل لال شاه ځکه د مکه د خلکو ټوله سیستم په تجارت باندې چلےد. مکه کې خو فصل نه کېد، زرغونتیا پکې نه کېده، نو هغه خلکو ته خلکو په درون نظر قتل چې چا با مضبوط تاجر او سوداګر. نو خدیجه سره خبره وشوه چې څومره ګټه وشي نو نیمه ګټه به مال به د خدیجه وي، او چې څومره ګټه وشو نیمه به د حضور پاکي، نیمه به د خدیجه وي. حضرت خدیجه وسره خپل غلام میسره وتوي هغه وسره ولېګ او شام ته لاړ. هغه قصه تاسو ته ما یو سوجو به مخ کې کړی دا. د شام نه چې کله واپس رالل د میسره حضرت خدیجه تټول الوي وې داسې انسان دی چې دا خپل شان سره وخت وې څنګه سره وخت وې یو خدای دې چې ګټه د لسم ډیر وکړه، دومره ګټه ولو که چې دومره ګټه د دې مال چته نه وکړي. دویم دا دی چې ما التو قطرشتون انسان دی، چرته په تجارت کې دروغ نه دی ویلې، پورا رښتیا به وي. او بل دا دی چې استعمال ډیر محفوظ امانت سره یوړو، امانت سره راوړو، بے ځای خرچې هم نه دي کړې. او بل دا و چې الت شام کې او د شام پلارا د پخوانو کتابونو چې کوم مولایانو اغي خورده متعلق بل سو وی چې دا خو هغه الګ چې چانه به الله د اخر زمانه پیغمبر جوړي، دغه خو ډېر نه پیدا شوی. یو راهب دوی بل دوی بل دوی د حضور پاک متعلق چې څومره پیشن گویا په شام کې عیسایان ډېر زیاتو، هغه چې سعودي د لغه ټول د میسره د حضرت خدیجه ته بیان او اګراشه کنه یا ناشلاره تخیمه اورګه چې دی پلار راضی او استاد دروازه مخې ته نو زه تا تو خیمه. نو حضور پاک یو ځل لاته د میسره خدیجه ته وراشه نه کې برو خېجا بالا خانه تو ختوي ګور او تاغه دی را روان دي، وی پټوله دنیا انور دی او داغه د پاس اوریت د وسورې پکړې دی. ګور دا یو نه خیوته چې صد رسول الله مبارک نه خوي ټولي ورته خولې او پلار چې بنده چا سره دی او بل ته خبرم کوي او بل خپل حالات هم بیانوي. کم کانی بوټي باندې چې رسول الله مبارک پلار تیرې ده، هغه کانی بوټي بټي ته ده.
بس د حضرت خدیجه په زړه کې الله پاک د حضور پاک سره محبت او مینه پیدا چې ما تام د خاوند ضرورت ته دیم الګ دې به مواده کوي دغه وخت کې د حضور پاک عمر تقریبا 25 کال نو د تم د واده ضرورت ته خامخا بکای ما تم د یو مرګري ضرورت ته د خاوند د جت منشت دی وخت خدیجه رسول وختو کال وا خو یره دا چې دما د مال دی دا سنبالول غواړي دا تجارت ته دا کول غواړي دا سه امانتګر انسان بل چاته ملایوي دا خوري ربین الک دیو کدا اخر زمانه د پیغمبره نه خپکی وي دا خدما د پاره بغټه خوش قسمت دی چې د سره د نکاح دا اقته دا غلام په خبرو د حضرت خدیجه په زړه کې د حضور پاک مینا پیدا شوړه کې زه پیدا شو او د پس خواهشو چې د سره اوس نکاح کم داغي او بل وینځوا داغي نوم نفیساو داغي نفیسا په ذریعہ باندې ځکه سلو ته خلق په خپل خبره نشي کولی ویندو ته خلق کوي حضور پاک ته د نکاح پیغام لري چې کته خدیجه سره واده کې او نکاح کې نو غستا واده ته تیار ده رسول الله مبارک کسی وګدي د مختصر ده ته حضور پاک د خپل تر ابو طالب سره مشوره وکړه خدیجه خو مشوره خدا وا معلومه خدا وا پاک دامن بیبي وا ما شومواله ډېر پاک تیر شوی صفا سوترا د رسول الله مبارک کې څومره بیبيانې دي یولس بیبیانې وې د حضور پاک چې کمه اصلي وې هورې کې وته وې د وینځو نه بغیر دوه د پیغمبر مبارک په جون کې وفات شوی وې نه وسره موجود وې او سی وینځې وې شرطا تاسو په دې خبره پوهیږئ د بیرته اشاره سره وې دا بیبیانې د پیغمبر مبارک نه مخکې هم دا بیبیانې د رسول الله مبارک نه مخکې د ماشوموالي نه واخله تر مرګه پورې د هر قسمه غلطونه او د هر قسمه بدګمانونه او د غلطونه پاکه پاتې شوی حتی کې بعض وخت کې سړی په خوب کې څه غلط غوندې خوب وویني پکې غټه بېودسي پرې راشي احتلام چې وته بعض خدم داسې خوبونه یې ولې شیطان دی بعض خدای ټوله خدای نه سړی زیات اینی او خدای کم اینی خو بعض خدم د شپې شیطان راشي او دوکې کې پاغه خدای نه ګناګاریږي دا خدای الله تر طرف نه الله سړی مکلفي کې بیدار په خوب کې خو سړی خپل اختیار نه نو بعض وخت کې خدام په خوب کې به ودس شي لیکن چې څومره بیبيانې د حضور پاک اغه الله د نبی علیہ السلام نه مخ کې کوي د بل چا په نکاح کې مې نو الله د شیطان د اثر ناغي محفوظ ساتي دا خدای ته پته و چې دا بده د رسول الله مبارک نکاح لګو چر د تاریخ کې په جاهلیت کې کافرون نه ثابت کړي چې د په تاریخ کې په جاهلیت کې د پیغمبر دشمنانو نه ثابت کړي چې دی بیبي ماضی او د دې تیر حالت خراب خپل حالت پاک حالت درون حالت د عزت جون څوک نشي ثابتولې چې دی یوي بیبي بل چا سره تعلقات او یارانه وا عیاذن بالله بل چا سره خوخي پاتې شوی دا بل چا سره غلط حرکات تیر شوی دي بل چاته غلط نظر کړی دي دا په تاریخ کې دشمن هم نشي ثابتول عائشہ بیبي باندې یو خبر راغلی و قران دا غي صفای وي هغه چې چا کړی و هغه مې انکار وکوي او ما دنه او ما دنه او ما دنه خیره قصه برته چې د بل جو موقع ان شاء الله نو حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها ما شوموالی نه پاک دامنه او خيارا پویدون کې بخطو کتابت پویدون کې او عربو کې خو پاکه خزه کمې وي پاکوا چې ابو طالب ته پته ولګي دا ور ور بالکل تا غونډه لکلم دغه څه خزه پاکه حضور پاکم پاک دامنم تم پاک الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات قران وایي پاک انسان له پاک خزه پکاره پاک خزه له پاک لک پکاره الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات غنده خزه په غنده ولا کانو پسې ګرځي غنده لکان په غنده خزو پسې ګرځي د پاکو پاک خوخي
بچے تم پاک دامن زما ورواره جنم خدیجه پاک دامن ده زما خو خدیجه ستانه کا وسه تل پکیو شو د هغه زمانه کې دا عربو کوم رواج دار چا خپل رواج دا د پیغمبر علی السلام د پیغمبرانه مخکې خبره د عمر اله 25 سال دی 15 سال د پیغمبرانه مخکې خبره تل پکیو شو د نکاح وخت مقرر شو نکاح ابو طالب پړاو دا د ابراهیم علی السلام آثار پاتیو ډېر خبره بدوی د ابراهیم علی السلام په دین او په مذهب کوله نکاح شو او په نکاح کې ولا دو قول لري ابن سعد یو لوی مورخ ته تاریخ دان هغه 1500 درهم مقرر مہر 500 درهم ابن سعد وای او ابن شهاب په خپل تاریخ کې سیرت کې لیکلي سیرت ابن هشام کې چې شلو خانه ولا په مہر کې وای لوی خود سره چې بنده نکاح کوي نو مہر مضبوط ورکړي او د غټو خزو او د پاکو خزو نخم دا چې خمهر به ورکړي اپا بیکار مہر نه راځي کېږي چې بیکار لټاله متړې نو دی لکه د 100 روپے په مہر کې ورواچول پروا نشته شلو خان ډېر شیو ډېر لوی شیو لکه دې زمانہ کې شل موټرې چالو لګي اوس مو قیمتي شی دی یا 1500 درهم دام سره کوټه شی نه دی لوی شی دی نکاح تړل شي د نکاح نه پس بیا رخصتي وشوه او د دواړو یو بل سره خشته ښکلې ژوند تېرېده او بیا چې واده وشو د واده نه پس حضرت خدیجه وایي ما ته پرورو پته لګېدله ما ته د نښو نه پته لګېدله چې دنه به خدای پاک د آخر زمانې پیغمبر جوړ نجومیانو دا خبرې خورې کړې وې کاهنانو خورې کړې وې او چې کم د پخوانو کتابونو پوی خلق واغی دا خبر خورې کړې وي او وې به چې دا لکه دې کې دا صفاتونه شتا نو حضرت خدیجه خاصم پخو ولی په ټول قومونو کې د رسول الله مبارک د قوم نه بهترین قوم نه لري د قومیت په بنیاد رسول الله مبارک فرمایي الله دا قومونه چانه کړل زما خاندان پکې راوست بنو هاشم او په بنو هاشم کې بیا چانو کو نو دې پکې راوست وی دا آدم علیہ السلام نونی سما پورے په بهترین نسب او بهترین خاندان کې خدای دې پیدا کړ موسم لوی خاندان عزتمن خاندان د بیت الله د زمزم د وبو خدمت د دې پغا د حاجانو خدمت د دې د خاندان پغاړو د ډېر لوی قربانی ده د ډېر لوی عزت ته حضور پاک د نبوت نمخ کې به خوبونه دیدل شپږ میاشتې به خوبونه لیدل او حدیث کې راځي د بخاری مسلم چې کم خوب به ولید هغه به داسې ښکارا واضح ولکه د سبا پشان سبا پشان پس کې یو پدې کې چې سبا راوخی د بندلو خوشاله شي چې د شکر د شپه تیر شوه پیغمبر به خوشاله شو پدې یا په تعبیر کې چې سبا راوخی ار سره تخکاری نو پیغمبر مبارک ته دا خوب تعبیر معلومو د سبا روحانتیا سره سړی نظر ولګي دنیا و تخکار شي دغه رنګ د خوب د برکت نه الله پاک رسول الله مبارک ته ډیر زیات حالات را مخ کړل راخکاره به دا خوبونو خلق کور کې حبيبي ته وای کنه دا پوی ورورو او پیغمبر علیہ السلام حدیث د بخاری کې راځي ثم حبب الیه الخلا ځان لواله خو په دغه ورځو کې اله نبوت نو ملو نو د خو او د خلق ظالم غار هرات او چت غار کې 1 کیلومتر تقریبا سکم بیش مزل د ډیر اوچت دی او بر یو غار دی او پاغه غار کې رسول الله مبارک ناستو او یو افته پکې کله دی راو یو افته ځان سره به سوړل بتکی کې به ځان سره او به وړي په خوا به او تبتک اوس دا زخم خلک بتک نه پیژني بتک په خوا به وو دی نه پیژني د دې کوزه پشان یو شی وو د کوزه پشان دی او بره به وګدا غړانګا وا لاندې به کوزه پشان تی او چې چپلې غوندې به بره به او چته غړانګا وا یو طرف ته پکې لاس کې او بل طرف ته پکې لاس کې بتکې به وته خلک یو په سفر تل دا کولر مولر دا قصې پیسې خو نه وي نو هغه کې به پړې چولو نو هغه به اکثر وګي تا چولو ځان سره به ګرځاو زموږ د مشرانو وته بتک وی چا وته بتکې وي اما طالبانو تعین البتک للبازل
خلکو ټول سامان یوړی او بتکې پاتې شو هلکه وایي دا به څوک کړي او سړی و د هغه بازګل نه و طالب پکې اواز کوي تعین البتک للبازګل وایي بتک بازګل ته پاتې شو بازګل به یې دا بتکي کې به رسول الله مبارک ځان سره وبوړل ستوان زیات تر رواج د ستوانو ستوان به وټکول یا وربشي یا غنم یا هغه زمانه کې جوار وغیرہ دا به وټکول نو دا زب نه خرابېږي دا سخاکېږي نه پخوا چې زمونږ د اجیان به حج تلل نو ځان سره به ستوان او غنزاخي به وړل اوس هم چې په سفر خلک ځینې غنزاخي ځان سره یوسي یا ستوان ځان سره غنزاخي لا بیا هم څه موده پس خراب شي لیکن ستوان نه خرابېږي ستوان هم زمونږ دا خلک نه پېژني مونږ به د نینو نه ځان لدی بوډاګانو خو به ټول دا ستوان ځان لکول نینې به ضرورت کړې په بټ کې د هغې نه به ستوان جوړ کړي غریبانانو مشرانو غاښونه خو به نو که نه نو به داسې ستوان نو هغې کې به سوچا غوړي پراته په سوچا غوړو کې به ورله مګل او دا ستوان به د مشرانو خوړل سفر لاله داسې ده که نه او ستوان لاړ ختم شو حضور پاک په ډېرو سفرونو کې دا لکه دا ستوان بری سنت دي خوړل په دې عمل وکړئ اگر چې د رسول الله مبارک د زماني عادي سنت دي چې شرعي سنت نه دي لیکن بیا پیغمبر مبارک خړلې دي نو خریم ستوان څه شي بهر کې ځان سره به ستوان یوړل ستو وتوي پرود کې او دا وب بیا یوړل نو افتخو بنه پای او نه ستوان نو بیا ورپسې حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها دا سامان وړ 3 کیلومتره خوشا خو د غار حرا د ویخه پورې مدل 3 کیلومتره او سه بیا چې غر ته خېجه کنه هغه چړې بیل ده د غر د ویخه پورې او بیا چې برخ پچ خېجه اسانه خبره نه تما والده او خدای پاک دیو بس الله دې په قبر انو نازل کی ما وته د غار حرا ته بچي ما بام بوزي مې نشته وینا ما بدن سره بوزي هغه وی خبره د ماما محمد هغه گاڑی کې بوت چې هغه وی خبر ما هغه ته دلته ودرېږه میدان نشي تللی او مې د خیر دلار باندې دی نو چې د غر هغه ویخ کې غنیمه ته لګو حالانکه وجود هغه وخت کې خو لګا ورناقد نقه چې ماته بچي هغه کم ځای دی مې دا خو لا تا په سیر کې پونه نه درې شي مې دا غر ویخ ته بزو نو بر بخیجو یاره وی بچی را ده تم مزوي ستړی بشوي دا خو مسائل مې بازار باندې پیښو هغه ته مې بوزا دا بوزا مبزو زو ما سراف احمد ایسه په خدای پاک دی وبخي زما خور ولا هغه خور ولا الله دې هغه په قرب باندې نازل کړي مونږ بر لاړو خو په ډېر تکلیف لاړو بل تکلیف حالانکه هغه وخت د ما صحت ډېر د 1961 خبره 91 خبره 91 بروخت یقین تاسو کې پدې تلو کې او پراتلو کې او د غر پسر کې د ما د خلینه بعد حضرت خدیجه د پاره به اختیار دعاګانې وته د ما د واغه د غیله صدا هغه د پاره خو پیغمبر مبارک په خپل د جنت خوشخبری ورکړي ماړنه بوله خو خدیجه تاسو څومره تکلیف تیر کړي دومره تکلیف د خاون سره بسوک تیر کې لکه دا تا چې کم تیر کړي په دې غر خطل او حضور پاک له برسو او رسول الله مبارک له ستوان رسول په دې غر دونه مزل کول آسان کار دی ځوانان هم نشي خطل اوس پکې لا خلکو څنګه ته پوړې جوړ کړې او لګي آسان کړې دي اوس څنګه څه کش پشي پکې کړې دي نو څنګه ته پوړې دي پکې هغه زمانہ کې دا پوړې مړ زچتلم مو پوړې مړ پکې نه پرې لوی تکلیف هغه ته باندې کې پوړې کم دی دا ستوان به حضور پاک پسې خېجول او دا سيزونه به نبی عليه السلام اورل چې بیا به وخت نه تورز وتیری فی بیا به ور پسې خدیجه د خزه ذات او په غرب خطو سامان به وړو او بکی دا څه خدمت تن سبا خزه د خاون خذل بکار د چې د خپل خاون قدر او عزت وکړي دا موږ له مثال پروت دی دا حضرت خدیجه له چې الله لوی مرتبه ورکړي دا په دې ورکړي دا بی مریم د چا خدمت وکړي عیسی علیه السلام حضرت آسیه د چا خدمت وکړه د موسی علیه السلام حضرت حوا د چا خدمت وکړه د آدم علیه السلام او حضرت خدیجه د چا خدمت وکړه د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم خدای کدا څه خدمت وکړي نن سبا خزه نقید خاون خدمت
ها خدمتونه کم دي او چې څومره خاریې ته نږدې کېږي د هوټل ډوډۍ به خورې ډوډۍ موډۍ دله نه پخوي د هوټل به خورې ډبل ډوډۍ به خورې ډوډۍ کوم دی دې زمانې ښځو له ډوډۍ چل ور دي خبره چې سپیا کې به رالي سپیا کې په تنور کې به یې دله غونډه پورې کوي ډوډۍ نه غزولی شي او نه وړاقه کېدلی شي او نه د وړو په چل پېږي اوس خو لا دا مشینونه راووته